السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تر سکرین چې تاسو ته څوک کوي دا باب هسته د ناسا د فضا چیرونکو ادارې او کارمند د فضا چیرونکو دی د فضا پړوي دا فضا چیرونکو وایي چې مونږ کله فضا ته خو د فضا زمون په سترګو باندې یو ډول اغیز او تاثیر لري او په دوامدار توګه مونږ یو د بل د سترګو ازادي کوو او دی وایي چې د سترګو د ارزیابۍ لپاره مونږ مختلف ډول ماشینونه والی لرو لکه د او سی ټي په شان. دی وایي چې فضا په اړه مونږ ډېر معلومات ترلاسه کړل کله چې فضا ته مونږ خو چې دا فضا چې زموږ په سترګو باندې یو ډول تاثیر لري. همدارنګه دی وایي چې مونږ کله فضا ته خو د فضا کې کوم کائنات شتون لري دا ډول غولونکي او دوکه کوونکي متخکاري. اوس 1400 کاله شاته چې په قرآن کریم کې الله تعالی د دې په اړه فرمایلی دی: لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. کوم پر هغه د اسمان یا فضا دروازه پرانیسته وای او هغه پر اړه ورس پکې خاتله هم وای لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. بیا به هم دا وایي چې زموږ سترګې غولول کیږي بلکې په موږ کوډه جادو شوی دی. د دې آیتونو څخه معلومیږي چې ساينس پوهان وایي کله چې موږ فضا ته خو د فضا زموږ په سترګو باندې اغیزه کوي خو مګر 1400 کاله مخکې د دې څېړنې په اړه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی وو. قرآن کریم ها معجزوي کتاب دی چې نه منونکي کافر دي په خپل بیا بیرته د هرې خبرې او هرې جملې تایید کوي او هر خبر او جمله حقیقت او حق مانی. قرآن کریم ها کتاب دی چې په هر کلمه کې کتابونه خبرې دي او په هر کلمه کې بلها رازونه پټ دي. کو غواړئ د قرآن او ساينس په اړه داسې ښکلو او دقیقو معلوماتو په اړه باخبره اوسئ نو عبدالرحیم حنازی د سره فالو کړئ او دغه ویډیو د سره لایک کړئ.